ارواخات جان باچا سر سے پدی شیرونو فضل الرحمن اجس صاحب ته بلنه ورکوم ایس پرلیا سو ګلونه راله راکړه مروره که په خوله ستا په جرګو شي ای سره ګلورینه چې مسکی شي هغه دم په ما سر د لیونو شي. فضل الرحمن اجس صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو راغلو ښاغلو نړۍ مننه او چې دې پروګرام ته ښکلا وبخله وقار شاه دریاب صاحب ته او د هغې درنۍ کورنۍ ته د واده مبارکي ډېره مبارک شه. کلام مطلب ده چې پوهه به نشي په ژوندون حالات که دغسې وي، پوهه به نشي په ژوندون حالات که دغسې وي، ټکرې خوري به هر پښتون حالات که دغسې وي، چې یو د یار سل مو خبرې د هغه یار ومني، چې یو د یار سل مو خبرې د هغه یار ومني، مونږ کې به رانشي بدلون حالات که دغسې وي. او په دې وړو خلو به مونږ څه د قانون څه کوو کو خوري به مو ټول عمر قانون حالات که دغسې وي. او زردار به ډوب د مزو ژوند تېروي ځان له ځان له، زردار به ډوب د مزو ژوند تېروي ځان له ځان له، غریب به نشي په سکون حالات که دغسې وي. او دا خپل بچي نور په دې خپل کلي کې نه پرېږدمه، دا خپل بچي نور په دې خپل کلي کې نه پرېږدمه، یو سړي داسې ویل پرون حالات که دغسې وي. او د وخت مساکره پیدا نشو په دې دور کې، د وخت مساکره پیدا نشو په دې دور کې، واکدار به ټول هر یو واکدار به وي قارون حالات که دغسې وي. د وخت مساکره پیدا نشو په دې دور کې، هر یو واکدار به وي قارون حالات که دغسې وي. زمونږ د خوارو په نصیب کې خو عجزه وایي، زمونږ د خوارو په نصیب کې خو عجزه وایي، نشته روښانه سباون حالات که دغسې وي.